سلامونه دوستانو. نو کله مو سیکن ماسټر خلاص کړ او خپله سایز به د ویډیو لپاره وټاکئ او دلته چې راغلی نو دلته به یو د بیکګراوند عکس تاسې وټاکئ تر څو کین ماسټر ته داخل سي. کله مو چې عکس راوست عکس باندې به اوکې وکړئ. او دلته به د عکس اول او اخر وټاکئ او ثابت به کړئ او ودروئ په هر ځای کې ستاسې زړه وي همالته به ودروئ. څومره مو چې زړه وي څومره ویډیو جوړوئ هغومره به یې کش کړئ. د عکس دقیقې پورته معلومیږي. او اوس به افیکټ ته راسو. دلته به دغه د فوکس افیکټ وټاکو او په ټوله صفحه به یې کش کړو تر څو ټوله صفحه وپوښي. دلته بیا میډیا ته ځو او هغه عکس ټاکو. عکس مو چې کله وټاکو دا کرپ کوو. نو کرپ کې ماسک ورکړو په دې حالت کې دلته باید تاسې کرپ اوکې وي تر څو دا سایز ګرد کړي دې رقم باندې اوکې کوو. په هر ځای کې چې تاسې زړه وي عکس همالته کېږدئ او بیا میډیا ته ځو. له میډیا نه هغه کوم ایکولایزر علامتونه چې دي مخکې دا موږ ډاونلوډ کړي دي نو دا به راواخلو او نو اوس دا توره صفحه چې لرې کوو چیرې ځو نو فکر ورته وکړئ. کاته به اخر ته ولاړ سئ. دلته بلنډینګ کې دلته به یې دا کومې ګزنیز زه ټاکمه. دا ځینې ګزنې کار ورکوي نو دا تاسو تست کړئ تر څو تاسو ایکولایزر ته ښه جواب ورکړي. او راځو دا په ښه طریقه باندې جای په جای کوو. نو تر اوسه مو که چینل لا سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ همدا اوس زما چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ تر څو نورې داسې ښې ویډیوګانې تر تاسو در ورسېږي او تاسې ګټه ورنه پورته کړئ. بیا راځو میډیا نه دا یو بل ایکولایزر راواخیسته. دا هم لکه مخکې مې څنګه کار ورباندې وکړله توره صفحه هم ترې پورته کړه په همغه رقم به بیا راسئ دا کار به امتحان کړئ. دې رقم باندې دا به اوس راځو بیا به جای په جای هر ځای کې ستاسې یږدئ همالته جای په جای کړئ. بیا راځو میډیا نه دا یو بل ایکولایزر راواخیسته. دا هم لکه مخکې مې څنګه کار ورباندې وکړله توره صفحه هم ترې پورته کړه په همغه رقم به بیا راسئ دا کار به امتحان کړئ. په دې رقم باندې دا به اوس راځو بیا به جای په جای هر ځای کې ستاسې یږدئ همالته جای په جای کړئ. دوستانو بیا میډیا ته ځو. د میډیا نه هم دا عکس رااخلو لکه باران داسې څڅپیر کې دا به راسي او دا هم غواړو په دې ویډیو باندې اعمال کو تر څو یو ښه تصویر ورکړي. په دې رقم صفحه یې لرې شوه هماغه خالونه یې پاته شول.
خدای دې وکړي تاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي او ګټه مو ورنه اخیستې وي. چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ ترڅو نورې ښې ویډیوګانې له لاسه ورنه کړي. نو تر بلې ویډیو مو په څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.